په هرات ولایت کې کروندګر وایي په دې ولایت کې د زعفرانو کښت او تولیدات زیات شوي دي. د زعفرانو کروندګرو چې خپل توکي د زعفرانو د ګل په 5 نندارتون کې نندارې ته ایښي، د زعفرانو لپاره د بازار نشتون او د بهرنیو هیوادونو لخوا د هیواد د زعفرانو بدنامولو هڅې خپل په وړاندې لوی ستونزې بولي. په همدې حال کې د کرنې او اوبو لګونې چارو وزیر وایي د هرات ولایت د کرنې پرمختګ او د زعفران کارانو ستونزو له منځه وړلو لپاره شاوخوا 1 میلیارد افغانۍ د ولایت ته ځانګړې کړي دي. نور حال د غلام فاروق رسولي په راپور کې واورئ. هرات ولایت نن د زعفرانو ګل د 5 کلني نندارتون کوربه و. چارواکي وایي د دې نندارتون موخه د زعفرانو د کښت دودول، د کروندګرو هڅول او د زعفرانو لپاره بازار موندنه ده. خو په دې نندارتون کې ځینې د زعفرانو کروندګر د حکومتي چارواکو او د زعفرانو سوداګرو څخه ګیلې لري او وایي هر کال د دې په هکله چې ځینې کړۍ غواړي د بې کیفیته زعفرانو په واردولو سره د هیواد زعفران بدنامه کړي غږ پورته کوي، خو په خبره پاملرنه نه ورته کیږي. دوی هر څو اوس د سوي اقداماتو څخه نسبتا خوشحاله دي، خو وايي باید د توکو لپاره بازار موندنه وشي. امسال کاملا رضایت بخش، سطح تولید بلند رفته و به کنار از اینکه سطح تولید بلند رفته معیاری تر هم تولید میشه زعفران و اتحادیه ملی زعفران و ریاست زراعت، وزارت زراعت، مؤسسات همکار کاملا حامی ما هستند و همیشه پیگیر موضوعات اینن که ما تولید بکنیم، به نمایشگاه اشتراک بکنیم. له بل لوري د زعفرانو سوداګر هم د زعفرانو لپاره د بازار نشتون خپل لویه ستونزه یادوي، خو بیا هم ټینګار کوي چې په هیواد کې د زعفرانو کاروبار مخ پر غوړېدو دی. د زعفرانکارانو اتحادیې مشر وایي په هرات ولایت کې زرګونه کسان چې ډېری یې میرمنې دي د زعفرانو په کاروبار بوختې دي او دوی هڅه کوي د لا نورو کسانو لپاره د کار زمینه برابر کړي. در آخرین روزهای از فصل برداشت قرار داریم که نظر به برآورد اجمالی هم که صورت گرفته ما بالغ انشالله بر 20 تن محصول خواهد داشتیم و بالغ بر 7000 هکتار ما اراضی زیر کشت زعفران داریم و خوشبختانه امروز که در آخرین روزهای از فصل قرار داریم هزارها زن بی بضاعت، بیوه، مصروف جمع‌آوری، پروسس و خشک کردن زعفران. د زعفرانو کروندګر او سوداګر د دولت غواړي چې د زعفرانو د قاچاق مخنیوي او د زعفرانو د منظم پروسس او بسته‌بندۍ لپاره د جدي اقدامات وکړي. په همدې حال کې د ولسي جرګې غړی سید عظیم کبرزاني وایي د هرات ولایت د زعفرانو په وړاندې د شته ستونزو له منځه وړلو لپاره به د 1499 هجري لمریز کال په بودجې کې اصلاحات راولي. دیروز بودجه افغانستان، بودجه سال 1399 به پارلمان سپرده شد و من به عنوان یکی از نمایندگان شما در کمیسیون ملی و بودجه این همی حال به دقیقین عزیز وعده میسپرم که وقتی که بودجه آمده به پارلمان ببینیم که در بخش زراعت به خصوص زعفران دولت چه تعهداتی را سپرده و اگر کدام کمکاری شده باشه همراه دوستان خود این وعده میسپرم که انشاءالله دادخواهی بکنیم و نگذاریم که به این مهم فراموش بشه. دا په داسې حال کې ده چې د کرهنې او اوبو لګونې وزیر وایي د هرات ولایت د کرهنې پرمختګ او د زعفرانو کښت ودې او بازار موندنې لپاره د 1 میلیارد نه ډیره بودجه ځانګړې کړې ده. ما 8 میلیارد افغانی بودجه انکشافی داشتیم در این سال، از اون جمله بالاتر از 1 میلیارد که بیشتر از 13% مجموع بودجه زراعت میشه همین اکنون پروژهش در ولایت هرات تحت کار است و این به خاطر عزیز که هرات یک پتانسیل عظیم اقتصادی دارد. در پهلوی از اون شاید شما در جریان باشین که یک هیئت کلان سروی از کابل روان کردیم به خاطر سروی در ولسوالی انجیل که ما میخواهیم که بابای تجارتی پسته و زیره را هم با همکاری سکتور خصوصی انکشاف کنیم. د افغانستان زعفران د کیفیت، رنګ، خوند او بوی له پلوه په هغه نندارتون کې چې د بلژیک په هیواد کې هر کال جوړیږي په دا وروستیو 3 کلونو کې د نړۍ په کچه لومړی مقام ګټي او همدا لامل دی چې ځینې هیوادونه غواړي د افغانستان د زعفرانو په بدنامولو سره خپل بایللی ځای بیرته ومومي.